السلام علیکم قدرمنو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله یې. دوستانو، ژوند ښکلی دی خو ځینې وخت دا نور هم ښکلی شي کله چې ښځه او خاوند په خوشحالۍ ژوند تیروي، د یو بل خبرې مني او د یو بل نازونه په مینې سره ترسره کوي. خو ځینې وخت څه ښځې د خپل خاوند نه داسې غوښتنې لري چې کور نه ګور جوړ شي او ټول ژوند تریخ شي، د ژوند خوند ورک شي او هره وړه او غټه خبره باندې کور کې جنگ او لانجې جوړیږي. دغه غوښتنې کومې دي چې په کور کې ستونزې پیدا کوي؟ که غواړئ چې پوه شئ دا ویډیو تر اخره وګورئ. ستاسو لپاره ډیر مهم معلومات لرو، او که زموږ د چینل دا ویډیو په اول ځل ګورئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ چې په آینده کې د خان کلیک هره نوې ویډیو تاسو ته په وخت در ورسیږي. وړومبنۍ هغه غوښتنه چې په کور کې ستونزې پیدا کوي هغه خاوند ته د خواښې نه شکایت کول دي. اکثره ناپوهه ښځو باندې د خواښې وړه وړه خبره بده لګیږي او هر شکایت یې خاوند ته رسوي. دا فکر نه کوي چې خواښې زما د خاوند مور ده، هغه یې لوی کړی دی، سختې نرمې ورسره تېرې کړي دي، شپې یې ورسره سبا کړي دي، درس او تعلیم یې پرې کړی دی. نو خیر که وړې خبرې او ستونزې په کور کې پیدا شي باید هره خبره خاوند ته ونه رسول شي، ځکه ممکن تر یو وخته پورې خاوند هم د ښځې په دوکه کې راشي، خبرې یې ومني، خو اخر چې پوه شي نو بیا به ښځې سره ژوند تریخ وي. نو باید له دغسې کارونو نه ځانونه وساتل شي او خواښیانو ته هم پکار دي چې خپلو انګوریانو سره ګزاره وکړي او په مینه ژوند تیر کړي. دویمه هغه ستونزه او غوښتنه ده چې زیاتره ښځې د خپل خاوند نه کوي، هغه د خاوند د آمدن نه زیاتې غوښتنې دي. اکثره وخت لیدل کېږي چې د یو سړي تنخواه دومره نه وي څومره چې د هغې د ښځې غوښتنې وي. مطلب دا چې که د یو خاوند تنخواه 20,000 روپۍ وي او ښځه یې دومره په ذوالخرچیانې کوي او د خپل خاوند نه دومره غوښتنې لري چې په دغه پیسو باندې د هغوی د میاشتې ګزاره نه کیږي، نو په دغسې وختونو کې هم شاید تر یو حده پورې خاوند د خپلې ښځې غوښتنې ومني، خو اخر خبره د ورانۍ اړخ ته لاړه شي او خاوند هم په هره خبره کې ښځې ته انکار کول شروع کړي. نو بیا به ښځه هم خفه وي چې خاوند مې زما غوښتنې نه مني او په کور کې ستونزې پیدا شي. نو باید هره ښځه دا فکر وکړي چې د خپل خاوند د آمدن او د هغه د میاشتنۍ تنخواه نه زیات د هغه نه توقعات ونه لري او د هغه نه غوښتنې ونه لري. درېیمه غلطي چې اکثره ښځې کوي د خاوندانو نه دا غوښتنه کوي چې باید د خپلو ملګرو سره ډېرې زیاتې اړیکې ونه لري او راشه درشه ورسره ونه کړي. دوستانو، هر کامیاب شخص په ژوند کې څه داسې دوستان لري چې د هغوی په سختو او نرمو کې په کار راځي او اوږه په اوږه ورسره ولاړ وي. خو زیاتره ښځې داسې هم وي چې خپلو خاوندانو ته وایي چې خپلو ملګرو سره ډېرې زیاتې اړیکې او راشه درشه ونه لري او هغوی سره فضول او اضافي وخت تیر نه کړي. اگر که ځینې وخت د ښځې دا خبره سمه هم وي ځکه چې د خاوند دوستان نشیان وي یا نور داسې کارونه کوي چې د ښځې خاوند ورسره هم بېلارې کېږي. په دغسې حالت کې بیا ښځې ته پکار دی چې خپل خاوند منې کړي. خو که دغسې حالت نه وي نو ښځه باید خپل خاوند د نورو دوستانو سره د اړیکو ساتلو نه منې نه کړي. څلورمه غلطي چې اکثره ښځې کوي، خاوند ته وایي چې ته موږ ته وخت نه راکوي او ځان دې ټول په کار کې مصروف کړی دی. دوستانو، هر انسان په ژوند کې څه هدف لري، خاوند هم کېدای شي په ژوند کې څه هدف ولري، د خپلو بچو لپاره او د خپل کور او آینده لپاره فکر کوي. نو باید په دغسې حالت کې ښځه خپل خاوند سره اوږه په اوږه ودرېږي او هیڅ داسې کار ونه کړي چې د خاوند یې د زړه ماتولو سبب شي، او نه خاوند ته داسې خبرې وکړي چې ته موږ ته وخت نه راکوي، ځکه چې خاوند کوشش کوي د خپل کور او د خپلو بچو آینده جوړه کړي. نو دغسې خبرې په کور کې ستونزې هم پیدا کولی شي. پنځمه او اخیری غلطي چې اکثره ښځې کوي هغه دا ده چې خاوند ته وایي چې تا ته زما خاص شیبې په یاد نه دي. د خاصو شیبو نه مقصد دا دی چې د واده نیټه یا د ښځې د پیدایش نیټه او یا د ماشومانو د پیدایش نیټه او یا داسې نور دغه تاریخونه او نیټې چې اکثره خاوندان یې په یاد نشي ساتلی ځکه چې هغوی د کور په نورو ستونزو کې او غواړي چې د خپلو بچو یوه ښه آینده جوړه کړي. نو زیاتره ښځې د خپل خاوند نه دا ګیلې کوي چې تا ته ولې د واده تاریخ یعنې نیټه یاد نه ده او یا داسې نورې ورځې. نو باید ښځې په دې اړه باندې هم ډېر زیات احتیاط وکړي او د خاوند نه هیڅکله هم دغسې ګیلې ونه کړي. دوستانو، دا وې هغه 15 خبرې او 15 غلطیانې چې اکثره ښځې کوي. تاسو سره مو شریکې کړي په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي او دا معلومات به ستاسو لپاره ګټور تمام شوي وي. موږ سره په کمنټس کې خپل نظر خامخا شریک کړئ او که غواړئ چې په آینده کې تاسو سره همدغسې معلوماتي، تاریخي او په زړه پورې ویډیوګانې شریک کړو نو زموږ چینل خان کلیک همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو راته اجازه راکړئ. په لوی الله مو سپارم. د خدای په امان. خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ.